د احمد مجتبی بیان ناګه ملګرو محمد مجتبی وایي چې زما د څه سره شوق دی او ما دا منډه په څه وجه باندې وواله. ویډیو راسره مکمل وګورئ تاسو به هم حیران شئ. ملګرو اسلام آباد پولیس کې چې بل ورځ د پولیسو کومه منډه چې وه په هغه کې چې و پولیسو منډې ټیسټ چې و نو په هغه کې مجتبی چې دی نو په 2م نمبر باندې راغی. له اول نمبر باندې بل یو کس راغلی او بیا د هغه نه پس چې دی نو مجتبی راغی. او ملګرو مجتبی چې دی نو دې مخکې هم 4 پیره ټیسټ ورکړی دی په آرمي کې په هغه کې دا فیل شوی چې کله چې دا ټیسټ راته ملګرو نو هغه چې دی نو دې کومه کوهاټي چپل چې دی نو هغه یې پخ وکړل او کومه شلوار کمیس چې دی نو هغه یې واغوستل ځکه یو کس ول پین شرټ راوړی ملګري چې دا واغونده او یو ښایسته غوندې بوټان یې ول راوړل چې دا پخ پوک او په دې باندې ته منډې لاړ شې نو ته به منډه ووایې. خو دې مجتبی احمد مجتبی ویل چې نه زه په دې کې ځم ملګرو. او مور پلار یې ورته ډېر زیات دواګانې کولې چې ته په دې کې لاړ شې. دې چې کومه کلی دی نو په هغه کې چې دی نو په هغه کې هېڅوک هم پوځي پولیس نشته. دا اولنی کس دی احمد مجتبی. ملګرو د هغه نه پس دا وایي که نه چې زما د منډه څنګه تیزه وواله په څه وجه باندې. ملګرو دا وایي چې ما منډه په دې وجه تیز وواله چې زه یو ښکاري یم زه ښکار کوم د هغه د وجې نه موږ دا منډه سره ما تیزه وواله. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو دې پلار وایي چې زمونږ یوه میښه ده او ده دغه شوده خوري. د هغه نه پس چې دی نو د دې چې کله تو نو مور او پلار ورته ډېر زیات دواګانې کولې او دوی ډېر زیات غریبانان دي ملګرو. د هغه د وجې نه الله پاک ورله عزت ورکړو منډه یې ووهله او پولیس دې ویډیو جوړوله. دې ته پته نه و چې پولیس زما نه ویډیو جوړوي خو پولیس دې ویډیو جوړوله احمد مجتبی چې دی نو الله پاک ورله عزت ورکړو. ملګرو د احمد مجتبی دغه معلوماتو چې په څه وجه باندې احمد مجتبی تیزه منډه ووهله او ټول نه اول نه په 2م نمبر باندې راغی. په اول نمبر یو کس بل راغلی او 2م نمبر باندې احمد مجتبی راغی.